خو زمونږ دا سیستم داسې دی چې څو پورې هغه ماشوم ته میډیکل ویزا ایشو کېدله نو هغې نه مخکې هغه خپل زندگی اخري سلګۍ چې دي هغه په ایوب میډیکل کمپلیکس کې ورکړه. هغه د دې دنیا نه لاړو. هغه نه جانې کله به زمونږ دا ملک دا سیستم چې دی هغه صحیح کېږي. آخر کار یې وای په ایوب میډیکل کمپلیکس کې خپله ساه ورکړه او د دې فاني دنیا نه لاړو. د مازجاني په حوالې سره تاسو وګورئ دا وخت په سوشل میډیا باندې چې کوم دی خلک مختلف قسمه رایې ورکوي. څوک په وزیر اعلی تنقید کوي، څوک چې کم دی په نورو محکمو باندې تنقید کوي. وایي چې آیا مازجاني یو داسې ماشوم چې د ګل په شان و او د هغې علاج ونه شو په پاکستان کې، بیا چې د بهر ملک لپاره وړی کېدو نو دونه پیسې یا یو څه بل څه هغه چاندي هم وشوي، خو د حکومت دا ذمواري وه چې دې ته ویزه هغه لګولې وې، خو د حکومت د ناکامۍ د وجې چې کم دی هغه ویزه ونه شوه. اخر کار مازجاني چې کم دی د دې فاني دنیا نه لاړو. هر قسمه خلک چې کم دی که مونږ د شوبز سره وګورو دین علاوه سیاسي خلک وګورو ټول پې ډېر زیات خفه دی او د خپل کم غم اظهار چې دی هغه پې کوي. الله تعالی دې مور او پلار ته د صبر توفیق ورکړي. دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کوله. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.